ښه راغلاست د اسانه پخلی و چینل ته. نن زه داشي کلچې پخوم چې عیناً تقریبا د تنور د روغانۍ په رقم باندې او یو ډېر مزهدار رسیپي ده. لازمه مواد یې تاسو وینئ. 3 هګۍ په یو کاسه کې اچوم. پر هغه باندې زیات نیم ګیلاس غوړي اضافه کوم. نیم ګیلاس ګرمې شیدې نیمه یې اچوم او اضافه یې ایږدم وروسته ته. ټول مواد ښه مخلوطوم. پر دې باندې یو نیم ګیلاس بوره اضافه کوم. بوره ښه حلوم پشکې کې. پر هغه باندې 4 ګیلاسه اوړه پر اضافه کوم. لږ مالګه پر اضافه کوم. یوه کوچنۍ کاچوغه خمیر مایه. نیمه کوچنۍ کاچوغه بیکینګ پاوډر. نیمه کوچنۍ کاچوغه د ایلو پوډر پر اضافه کوم او ټوله مخلوطوم. د اضافه شیدو د اوړو څخه استفاده کوم اوس ترڅو پورې چې اوړه خپل ځان ټینګ کړي او په دې شکل باندې سي. اوړه د 1 ساعت لپاره پرېږدم چې ورسیږي. لاسونه مې لږ غوړوم ترڅو پورې چې اوړه زما پر لاسو باندې ونه موښلي. میانه ځوالې جوړوم او په دې شکل باندې پیتوم. د روغانۍ پر سر باندې د هګۍ ژړ او لږ شیدې مخلوط کړي دي هغه ور وامه د ښه رنګ په خاطر باندې. سیادانه او کنجدي پر سر باندې ور اچوم. د روغانۍ پر سر باندې تاسو کېدای سي د جوزو څخه او یا هم د بادامو څخه کار واخلي او په 180 درجه کې د داش د 15 څخه تر 18 دقیقو پورې پخوم. دا یو کاملا مزهدار خواړه دي چې تاسو کولی شئ د چای سره نوشیجان کړئ. مننه د لیدلو څخه مو.